بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله او یریږئ د الله نه حق تقاته څنګه چې حق دی د الله نه د یریدو. ولا تموتن او ممړه کیږئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو یې مسلمانان. واعتصموا او مضبوطه ونیسئ بحبل الله رسۍ د الله جمیعا ټول. ولا تفرقوا او مکیږي جدا جدا تفریقې مکوي. واذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم پتاسو اذ کنتم کله چې وای تاسو اعداء دشمنان. الله وای تاسو چې کله دشمنان وای د یو بل مادر باندې او نعمت کړي او غیات کوي. فالف نو الله محبت واچولو بین قلوبکم پمې د زړونو تاسو کې. فاصبحتم نسوشو نو شوي تاسو بنعمته په سبب د نعمت د الله اخوانا رنا. وکنتم اوی تاسو علی شفا حفرت په غاړه د کندي من النار د اور. فانقذکم منها نو بچ کړی الله تاسو د غورنا. کذالک هم دغه شان یبین الله بیانوي الله لکم تاسو ته آیاته آیاتون خپل. لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت مند کړئ په سم لار باندې پاتې شئ. ولتکم منکم او خامخا دی وي ستاسو نه امه یوه ډله یدعونا چې بلنه کوي الی الخیر د خیر طرف ته. ویامرون او حکم کوي بالمعروف په نیکۍ باندې. وینهون او منع کوي عن المنکر د بدینا. واولئک هم المفلحون او دغه کسان خاص هم دوی کامیاب دي. ولا تکونو او مکیږي تاسو کالذین پشان دغه کسانو تفرقو چې ډلې ډلې شو واختلفو او اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البینات پس د دینه چې راغلل دوی ته ښکاره دلیلونه. واولئک او دغه کسان لهم شته د پاره د دوی عذاب عذاب عظیم ډیر لوی.